الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن چې ده د مایکروسافت ورډ 12 درس ده. راځو موږ بلینک ډاکومنټ اخلو او له هغې څخه وروسته چې بلینک ډاکومنټ مې واخیسته دا سایز د صفحې به ورته لږ لوی کړمه چې تاسو ته ښه ښکاره شي. انزرټ ته راځم او د انزرټ څخه وروسته ټیبل ته راځم او یو ټیبل ځان ته ډرا کوم. چې کله مې ټیبل ډرا کړه لیوډ ته راځم. موږ تر سیل سایزه پورې تیر درسونو کې خبرې کړې وې، نن به په الایمنټ باندې خبرې وکړو. زه دلته لیکم چې ډیټ او هغې نه وروسته لیکم نیم او کورس، همدا ډول فیس به ورته ولیکم. له دې نه وروسته زه دا ټول سلیکټوم او کنټرول ای کنټرول بی هم یې سنټر ته کوم او هم یې بولډ کوم. بیا لیکم چې 2025 کال د 12 دا تاریخ مې ولیکه او دا تاریخ هم دې ځای نه کنټرول سی کوم او دلته یې هم کنټرول وی کوم. دا به ورته لږ کوچنی کو. اوس ګورئ دغه لیکل چې ما کړي دا غواړم چې زه منځته راشي. الایمنټ په واسطه کولی شو چې دا منځته ورته انتخاب کو، کولی شو چې رایټ طرف ته انتخاب کو، کولی شو لیفت طرف ته انتخاب کو، ټاپ باټم هر رقم چې ستاسې خوښه وي تاسې کولی شئ چې ورته انتخاب کړئ. خو معمولا چې دی دغه الاین سنټر صحیح دی، دې سره ټکسټ یا ټیبل ډېر په منظم شکل باندې ښکاري. کله هم چې دغه الایمنټ تاسې برابر کړه له دې څخه وروسته چې دی ټکسټ ډایرکشن دی، زه ورته وایم یاره دا ډیټ راته په دغه شکل ولیکه، نه په دې شکل یې ولیکه. نو دا ټکسټ ډایرکشن تاسې کولی شئ چې له دې ځای انتخاب کړئ. بله خبره هم دلته د سیل مارجن ده، یو خو دغه د وینډو مارجن ده او بل چې دی د سیل مارجن ده. ګورئ دغه د سیل مارجن ته زه راځم انتخاب کوم. د سیل مارجن تاسې څومره انتخابوئ؟ زه وایم داسې کار وکړه چې دغه لیفت طرف ته دا ځای چې اوس تش پاتې که نه دغه ځای هم ډک که بیخي، یعنې دې خط سره دې مارجن سره دا تاریخ ونښلوه. نو دلته راځم سایز یې بیخي ورته صفر کوم او بیا اوکې کوم. ګورئ بیخي دلته سپیس یې پرې نه ښوده او دا تاریخ یې مکمل له دې سره دې مارجن سره ونښلولو. چې هر رقم ستاسې په کار وي، هر څه ستاسې په کار وي د سیل مربوط مارجنس کې، نو تاسې کولی شئ چې له دې ځای څخه ورته سایزونه ورکړئ. فرض که زه ورته ورکوم چې 11 ورته انتخابوم، ګورئ اوس دلته ورته دومره سپیس پیدا شو. نو په دې طریقه موږ تاسې کولی شو چې سیل مارجن ته له دې ځای اندازه ورکړو. خوښ هم چې ټاپ څومره ورته اندازه ورکوي، باټم، رایټ او لیفت. بله خبره هم دلته د الاو سپیسینګ بټوین سیلز دا چک ورته آن کوم چې کله مې آن کړه د دغه سیلونو ترمنځ وایي څومره اندازه ته غواړئ. زه وایم یار د دې سیلونو ترمنځ اندازه 0.1 که اوکې کوم. ګورئ اوس دغه سیلونو ترمنځ اندازه یو شو. اوس موږ ته په دې رقم باندې دا ښکاري. نو دلته موږ تاسې کولی شو چې سیل مارجن ځان ته په خپله خوښه انتخاب کو، سایزونه او بیا یې پې اپلای کو. اوس دومره خبره سورت ده. سورت کې موږ تاسې په هم کې هم خبرې کړې وې. زه راځم دلته لیکم چې احمد او همدا ډول لیکم چې جمال او بیا لیکم چې بصیر. لکه دا نومونه ولیکه په ټایپ باندې. زه غواړم یو 2-3 نومونه نور هم اضافه کړم. تاریخونه به همداسې همدا تاریخونه ورته کاپي کوم او پیسټ کوم او دلته بل نوم لیکم چې ورته کمال او همدا لنګه بل ورته لیکم چې نور. دا ګورئ ما سره کورسونه به ورته ولیکو چې ډي آی ټي، همدا ډول بل ته به یې ولیکو چې سی آی ټي او ډي آی ټي او آی سی ټي او همدا ډول ورته به ولیکو چې ماوس. د دې نه وروسته به راشو فیسونه به ورته ولیکو چې 4000 او همدا ډول 3000 5000 7000 او همدا ډول 4500.
ګورې دا ټیبل په دغه رقم باندې ما ځان ته جوړ کړ. اوس غواړم زه دغه نومونه سورت کړم A to Z. راځم سورت ته، چې کله هم سورت ته راغلم له دې څخه وروسته راځم ورته کالم انتخابوم، کالم 2. دغه تاسې غواړئ چې A to Z تاسې ته سورت شي او که Z to A. که اسینډینګ تاسې ورته انتخاب که او کیم که نو اول کې به A راځي، کوم حروف کې چې A راغلی، دوم کې B او C D همداسې مسلسل. ګورې دا ما ورته انتخاب که احمد اول راغی، بصیر دوم راغی، هغې نه وروسته جمال، کمال، نور راغی. دا ما د اسینډینګ په شکل باندې ځان ته سورت که. خو زه وایم چې یاره نه، دا ډیسینډینګ زه غواړم چې سورت کړم، زیډ ټو ای زه غواړم چې سورت کړم. نو تاسې راشئ سورت ته او له سورت څخه وروسته ډیسینډینګ ورته انتخاب کړئ او دلته کالم 2 ورته انتخاب کړئ او اوکې کړئ. ګورې اوس یې ما ته زیډ ټو ای سورت کړ. په دې کې ښه والی دا دی، ګورې کله هم چې تاسې سورت کوئ، سلیکشن کوئ، یا A to Z یا Z to A سورت کوئ، نو دا تاریخونه هم بدلیږي، پروګرامونو کې هم تغییر راځي او فیسونه، یعنی د احمد تاریخ دا ده، نوم دا ده او کورس دا ده او فیس دا ده. که زه چېرته دغه سورتینګ کوم نو دا مکمل رو چې دی سورت کېږي ورسره. داسې نه کېږي چې تغییر پکې راشي، د دې پیسې بصیر پیسې احمد ته راشي، د احمد پیسې نور ته لاړ شي، د کمال پیسې جمال، یعنی داسې نه کېږي. مکمل هر څه کورس هم ورسره تغیرېږي، فیس هم تغیرېږي او تاریخ هم تغیرېږي. نو دا هم د سورت خبره وه. دومره خبره دلته د ریپیټ هیډر روز دی. ګورې زه راځم دغلته ټیپ بټنه پریس کوم او زه غواړم چې دغه زما ټیبل لږ دومې صفحې ته واوړي. دومې صفحې ته واوښتو، ولې دلته کم عنوان چې ما ورکړی هغه عنوان خو رانغی که نه، ولې دلته هم هغه عنوان پکار دی. نو زه راځم دغه عنوان ورته سلیک کوم، چې کله مې که سلیک نه وي ګورې دا چک آف دی، خو دا عنوان چې کله سلیک کړي هغه آن کېږي، دا اپشن آن کېږي. چې کله آن شو ریپیټ هیډر رو ورته ووهئ، له دې څخه وروسته تاسو چې دومې ورقې ته راځئ نو ګورئ دلته هم عنوان راغلی. که زه ټیپ بټنه پریس کړم او له دومې ورقې څخه درېیمې ته لاړ شم، هلته به هم عنوان راشي، یعنې د هر پیج چې نوی شروع کېږي عنوان به پکې موجود وي. ګورئ دې کې هم عنوان راغلی، په دې کې هم راغلی او دې کې هم راغلی. نو دا د ریپیټ هیډر رو اپشن ده او دا ډېر مهم ده. کله کله داسې کېږي چې تاسې یو ټیبل ځان ته جوړوئ او هغه ټیبل کې چې دی ډېر زیات لیکنه کوي، کله چې دوم درېیمې ورقې ته لاړ شي خانې به سپینې او تاسې نه پوهېږئ چې اوس په دې خانه کې زه څه ولیکم. دا به ټول ورته انتخاب کو او دا به ورته په بیک سپیس باندې ډیلیټ کو. بله خبره هم دلته په لیوټ کې د کانورټ ټو ټیکسټ دی. کانورټ ټو ټیکسټ ګورئ دغه لیکل چې کوم ما کړي، زه غواړم چې دا ټیبل یې ختم شي، د دې لیکلو ټیبل ختم شي، یوازې ټیکسټ په شکل ماته راشي. نو دا ورته اوکې کوم او په دې شکل به موږ تاسو ته راشي. اوس ټیبل مکملا د منځه لاړ. که ستاسو فکر وي دا موږ په انزرټ کې هم ویلو، زه دا کنټرول ای کوم، همدا ټیکسټ زه غواړم چې کنورټ ټو ټیبل کړم، انزرټ ته راځم، ټیبل ته راځم او کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل ورته انتخابوم. دا لیکل به ما د ټیبل کې اوس دوی ولیکي، اوکې به یې کوم ورته ګورئ په ټیبل کې ماته ولیکل. نو دا هم د کنورټ ټو ټیکسټ دی، یعنی ټیبل ټیکسټ ته تاسې کولی شئ چې په دې طریقه باندې واړوئ. بله خبره هم په لیوټ کې د فرمولا ده. ګورئ زه راځم دغلته ټوټل لیکم، ټوټل مې ولیکه، دغه ټولې پیسې غواړم ټوټل کړم. دا ټوټل به ورته یا اوس یې نه بولډ کوم، دلته راځم درېږم، فرمولا ته راځم او هغې نه وروسته فقط اوکې پریس کوم، دا پیسې ماته جمع کوي. دا ټولې پیسې وایي چې جمع کړي 23,500 روپۍ کېږي. دا دواړه سلیکټوم او بولډ کوم. نو په دې شکل باندې د فرمولې څخه موږ استفاده کولی شو چې موږ ته مختلف ارقام موږ ته سره جمع کوي. دا هم د الاینمنټ او سیل مارجن او سورت او ریپیټ هیډر رو کنورټ ټو ټیکسټ او فرمولا خبره وه. بیرته هم راځو انزرټ ته او راځو پکچر ته. ګورې پکچر کې موږ تاسو څه کار کولی شو. زه به دا ډیټا ټول سلیکټ کړم او دا ټیبل به د منځه ویسم. وروسته زه راځم او ورته وایم چې انټروډکشن ټو
کمپیوټر ورته لیکم دا کنټرول ای کوم او بیا کنټرول بی کوم بولډ کوم او کنټرول اوپن بریکټ سره لږ سایز غټوم له دې څخه وروسته انټر وهم دغه هایفن علامه یا منفي علامه درې وارې کیبورډ کې پریس کوم انټر کوم چې یو خط هم لاندې راشي که تاسو لږ خط ډبل غواړئ نو دغه ایکول یا پلس ساین چې دی په دا درې وارې په کیبورډ کې پریس کړئ او انټر یې کړئ داسې خط به راشي انټروډکشن ټو کمپیوټر ما ولیکل هغې نه وروسته زه راځم د دې دپاره یو څو پاراګرافونه هم لیکم یو 3 پاراګرافه به ورته ولیکم انټر به یې کړم ګوره دا لیکل شو ما سره خو دا لیکل زه نه غواړم چې بولډ اوسیږي نو زه دا انتخابوم هوم ته راځم بولډ نه یې وباسم او هغې نه وروسته یې جسټیفای کوم چې لږ منظم شي کله مې چې دا کارم وکړ د دغه کمپیوټر مربوط زما یو تصویر اوس پکار ده نو زه راځم انسرټ ته او بیا راځم پکچر ته دا تصویر موږ او تاسې کولی شو دس ډیوایس د خپل کمپیوټر څخه هم راولو او کولی شو چې آنلاین چې انټرنیټ سره تاسې وصل واوسئ آنلاین یې هم کولی شئ چې انسرټ کړئ خو چون ما سره اوس انټرنیټ نشته زه دس ډیوایس ورته انتخابوم او له هغې څخه وروسته ډیسکټاپ ته راځم د کمپیوټر عکس خو ما سره نشته خو زه دا خپل عکس به ورته انسرټ کړم ګورې دا زما خپل عکس ما ورته انسرټ کړه لکه دا انټروډکشن ټو کمپیوټر دا معلومات دي او دلته به د کمپیوټر یو عکس هم تاسې ورته ورکړئ چې کله دغه عکس ما دلته انسرټ کړه ګورې دلته د پکچر فارمټ په نوم باندې موږ سره یو بل پراپرټي هم خلاص شو په دې کې لومړی ریموو بیکګراوند کوو د دې بیکګراوند خو خپله سپین دی نو چې ریموو بیکګراوند هم ووهو چې نه کېږي ځکه چې بیکګراوند د دې خپله سپین ده دوم کورکشن دی د کورکشن ګورئ کورکشن څخه هدف دا دی چې دغه تصویر کې موږ او تاسې کولی شو چې شارپن یې کړو زه وایم دا زما تصویر داسې کار وکړه چې په دې اندازه یې شارپن کړه همدا ډول بیا کورکشن ته راځم برایټنس ورته انتخابوم څومره چې ستاسې خوښه وي نو تاسې کولی شئ زه ورته وایم دغه برایټنس به صحیح ورپسې کالرز دی دغه پکچر ته تاسې څه رقم کالر غواړئ چې ورکړئ نو زه ورته وایم چې داسې کار وکړه چې په دغه رقم کالر هم ورته ورکړه ورپسې چې دی دلته مور وایبریشن دی مختلف رنګونه دي دا رنګونه هم ورکولی شي سیټ ترانسپیرنټ کالر هم ورته کولی شي چې دلته فرض که دلته تاسې سره یو بل تصویر دی دا سیټ ترانسپیرنټ کالر چې تاسې ته یو توش درکوي هغه رنګ واخلي په دې به یې اپلای کوي خو زه دا دومره ضرور نه ده زه راځم ورته وایم چې دغه صحیح ده له دې څخه وروسته آرټسټیک افیکټس ته راځم دې کې مختلف افیکټونه دي زه وایم دغه افیکټ یاره دا هم ښه نه ښکاري دا افیکټ یاره دا افیکټ زه وایم صحیح ده نو په دې کې دغه آرټسټیک افیکټونه پې اپلای کولی شو ټرانسپیرنسي کې تاسې غواړئ چې څومره تتي دغومره نه یاره په دغه اندازه یې دا 80 ده دا 15 دی او دا 50 دی 50% ټرانسپیرنسي ورته هم انتخابوم ګورئ دا په دې شکل ما په دې خپل تصویر باندې افیکټونه اپلای کړه بیا دا تصویر انتخابوم او راځم دلته کمپریس پکچر څخه هدف دا دی که چېرته داسې د ایمیل د طریقه دا چاته لیږي د دې سایز غټ دی غواړم دا سایز یې وړوکی کړم کمپریس ورته انتخابوم او ایمیل ورته انتخابوم او اوکې کوم ګورئ د دې سایز یې وړوکی کړه خو ما کوالټي ورته هم ضعیفه کړه زه بېرته کنټرول زیډ کوم نو په دې طریقه تاسې یو تصویر کمپریس کولی هم شئ چینج پکچر باندې چې کلیک وکړم دا عکس مې پکار نه دی بل عکس مې پکار دی فرام ا فایل تاسې کولی شئ چې آنلاین هم بل عکس راواخلئ او کولی شئ چې د خپل کمپیوټر نه هم بل عکس ورته انتخاب کړئ زه راځم خپل کمپیوټر ته او له هغې څخه وروسته زه راځم ډي ډرایف ته او چې کله ډي ډرایف ته راغلم زه به یو بل تصویر ورته انتخاب کړم فرض که دا تصویر دا به انسرټ کړم دا به په همدغه سایز کې ما ته راوړي ګوره ولې فارمټونه شي نه له منځه لاړه هغه بیا دوباره تاسې کولی شئ چې پې اپلای کړئ زه یې کنټرول زیډ کوم بله خبره هم دلته د ریسیټ پکچر دی ریسیټ پکچر څخه هدف دا دی چې څومره افیکټونه او فارمټونه موږ په دې خپل عکس باندې اپلای کړی وي ټول له منځه ویسه او نارمل عکس راته راکړه چې کله کلیک پې وکړئ عکس به تاسې ته نارمل درکړي ورپسې چې دی پکچر سټایلز دي دا نو ریډیمیډ یو څه سټایلونه دي تاسې کولی شئ چې دا سټایلونه خپل عکس ته ورکړئ دا سټایل ورکوئ سرکل ورته ورکوئ دا عکس دا ورته انتخابوئ دا انتخاب
هر یو چې ستاسې خوښه وي نو تاسې کولی شئ چې هماغې نه استفاده وکړئ. زه ورته دا انتخابوم. ورپسې پکچر بارډر دی. پکچر بارډر ته چې راشئ، پکچر بارډر څه رنګ کې؟ زه وایم سور رنګ کې دی. پکچر افیکټس ته راځم. پکچر افیکټس ګورئ دا هم څه افیکټونه دي، تاسې کولی شئ چې هر افیکټس تاسې خوښ شو هماغه پې اپلای کړئ. دا ډول شیډو پکچر افیکټس کې چې دی شیډو او ریفلیکشن او مختلف اپشنونه دي، ګلو، هر یو چې ستاسې خوښه وي هماغه پې تاسې کولی شئ چې اپلای کړئ. نو دا هم پکچر لیوډ دی. پکچر لیوډ چې دی دا هم څه ډیزاینونه دي، تاسې کولی شئ چې خپل عکس خلاصن کې یو نوم ولیکئ، کولی شئ چې یو دغسې ډیزاین ورته ورکړئ او څه ټکس ورته ولیکئ. نو له دې طریقه تاسې کولی شئ چې بیا ورته ولیکئ چې فرض کړه ممتاز رحماني یو څه لیکل ما ورته وکړه. نو دا هم ډیزاینونه شول. خو دا انشاءالله بیا موږ تاسې په انزرټ کې چې دی دلته چارټ او سمارټ آرټ دی، په دې کې بیا تفصیلي پې خبرې کوو. د نن دپاره همدغومره درس بس ده. انشاءالله سبا په پاتې برخو باندې خبرې وکړو. انزرټ مینو هم زموږ او ستاسې السټریشن او تر پکچره پورې موږ خبرې وکړو. سبا له خیره شیپس او نورو پاتې برخو باندې خبرې کوو. مننه.